بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د الله سبحانه وتعالى په دې انسانیت باندې، په دې مخلوق باندې یو رحم او کرم دادی چې دی اسې نه دي پرېښودي بغیر د هدایت نه، بغیر د کتاب نه، بغیر د پیغمبر نه، بلکې وخت په وخت رب العزت پیغمبران هم را لېږلي دي، کتابونه هم نازل کړي دي، او بیا په هر امت کې علما هم پیدا کړي دي. د دغه علماو په ذمه باندې هغه ذمهواریانې، هغه کارونه یي چې هغه د پیغمبرانو په ذمه باندې او هغه دین واضحه کول. نو دا د الله سبحانه وتعالی نعمت دی چې پیغمبر راولیږي او هغه د دین واضحه کي. بیا په موږ باندې خو د الله سبحانه وتعالی لوی احسان دی، او هغه دا چې موږ ته غوره پیغمبر په پیغمبرانو کې موږ ته رالیږلی دی، او هغه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. په کتابونو کې غوره کتاب الله سبحانه وتعالی موږ ته نازل کړی چې هغه قرآن کریم دی. کم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله موږ ته رالیږلی دی، هغه هر خیر موږ ته ښوولی دی، هر هغه لارې موږ ته ښوولی دی چې هغه انسان جنت ته رسوي، هر هغه عمل، هر هغه کار هغه موږ ته ښوولی دی چې په دې باندې عمل وکوي نو الله به هم جنت ته ورسوي. هر هغه شر یې راته هم ښوولی دی چې د هغې دلاسه انسان جهنم ته تلی شي، د هغې دلاسه د انسان دنیا هم تباه کېږي او آخرت هم تباه کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ د هغه شر نه یېرولی او ښوولی یې موږ ته دې دپاره دی چې ځان ترې لرې ساتئ. په دې مبارک بیان کې او په دې محاضره کې زه به اووه کارونه تاسو ته داسې ذکر کومه، اووه اعمال، اووه شیزونه چې هغه د انسان د تباهۍ سبب جوړیږي او هغه انسان تباه کوي، هلاک کوي. او دا زه نه وایم چې دغه اووه کارونه انسان تباه کوي، بلکې دا نبوي خبره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا اووه کارونه چا وکړو نو هغه هلاک کېږي، هغه تباه کېږي. او دا دې دپاره ذکر کوو چې موږ ترې ځان لرې ساتو. مشهور حدیث دی، په صحیح بخاري کې هم شتي، په صحیح مسلم کې هم شتي. د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اجتنبوا السبع الموبقات، هغه اووه کارونه نه ځان لرې ساتئ چې هغه انسان تباه کوي، هلاک کوي. موبقات دا معنی ده چې انسان هلاک کوي، انسان تباه کوي. قالوا یا رسول الله وما هن، صحابه کرامو تپوس وکړو یا رسول الله دا اووه کارونه کم یو دي چې انسان تباه کوي، انسان هلاک کوي. ډېر هیرسناک وو صحابه کرام، او دا هیرس یې و چې معلوم کړي هغه کارونه چې د هغې دلاسې انسان تباه کېږي نو موږ به ترې ځان لرې ساتو. ځکه حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه به دا وي که نه،
وی خلکو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د خیر تپوس کو او ما به تې د شر په باره کې تپوس کو، ځان به مې تې لرې ساتو. د دې دپاره به ما تپوس کو چې کله تا ته شر معلوم شي چې شر دې ته وایي او دا ګناه ده او دا هغه عمل دی چې الله یې نه خوښوي، نو بیا به ته ځان د هغې نه لرې ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې وایي چې اجتنبوا سبع الموبقات، د هغه 7 کارونو نه ځان لرې ساتئ چې هغه انسان تباه کوي. قالوا یا رسول الله وما هن، صحابه کرامو یا رسول الله دغه 7 اعمال کم یو دي؟ اول به دا اعمال بیان کو اجمالا، دغه 7 خبرې به ذکر کو چې د هغې د لاسه انسان تباه کیږي، او بیا به تفصیل کو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الشرک بالله، د الله سره شریک جوړول، والسحر او جادو کول، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، یو نفس وجل چې الله د هغې وجل حرام کړي مګر په حق سره، واکل الربا او سود خوراک، واکل مال الیتیم او د یتیم مال خوړل په ناحق سره، والتولی یوم الزحف او د میدان جهاد نه تښتېده، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات او په هغه پاک دامنو مؤمنو ښځو باندې چې هغه د ګناه د کارونو نه غافله دي، په هغوی باندې بهتانونه لګول. دا 7 کارونه شو چې دې ته السبع الموبقات وی، المهلکات، هغه 7 کارونه چې انسان تباه کوي، انسان هلاک کوي. اوس به د دې هر یو کار او د دې هرې خبرې تفصیل بیان کو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. راوی د دې حدیث هغه ابو هریره رضی الله عنه دی. دا مشهور صحابي دی چې هر مسلمان دی پیژني، ماشوم دی که بوډا دی که زنانه ده که نارینه دی، خو هغه د ابو هریره رضی الله عنه نوم اورېدلی. دا هغه صحابي دی چې د ټولو نه زیات احادیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هغه د ابو هریره رضی الله عنه را نقل کړي دي. د ده په نوم کې اختلاف دی د علماو په منځ کې، تر دې چې بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده. امام نووي خو دا خبره کړې ده، وی 13 اقوال دي په دې کې چې د ده څه نوم و، او بعضو خو ویلي چې 44 اقوال دي په دې خبره کې چې د ده څه نوم و. خو اکثر علما وایي چې د ده نوم و عبدالرحمن ابن صخر الدوسي، او کنیت یې ابو هریره رضی الله عنه، مشهور په دغه باندې، او دی په 950 هجري کې وفات شوی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث نقل کړی دی چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ګناهونه بیان کړي دي چې هغه انسان تباه کوي. دا فایده یې د ساتئ چې صرف دا 7 ګناهونه نه دي چې انسان تباه کوي، خو دې حدیث کې صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم 7 ذکر کړي دي. مطلب دا نه شو چې دې حدیث کې 7 دي یو بس دکه 7 ګناهونه دي او نور ګناهونه داسې نشته چې انسان هلاک کوي. نه، نور ګناهونه هم شته، بلکې علماو کتابونه لیکلي دي قدیما و حدیثا، پخوا هم لیکلي دي، اوس هم لیکي په باب د کبایرو کې چې دا غټ ګناهونه دي. لکه امام ذهبي رحمه الله یو کتاب لیکلی دی الکبائر، شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله یو کتاب لیکلی الکبائر، پای کې بیا ډېر ګناهونه شمارلی دي چې دا په لویو ګناهونو کې راځي. یو حدیث کې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټ ګناهونه یو څو ذکر کړي، د هغې معنی خو دا نه شوي چې غټ ګناهونه هم صرف دغه دي. نو دې حدیث کې صرف 7 ذکر شوي دي، نور چې انسان د
پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو مطالعه وکړي نو نور هم داسې ډېر ګناهونه شتي چې هغه انسان تباه کوي او هلاک کوي، بلکې ټول ګناهونه انسان د هلاکت طرف ته بوځي. خو بیا بعض هغه دي چې هغه ډېر لوی ګناهونه دي، هغې ته بیا کبایر وایي. بیا په دې کبایرو کې اکبر الکبایر، یعنی په کبایرو کې په غټو ګناهونو کې بیا غټ ګناهونه شتي. ګناهونه ټول په یو درجه باندې نه دي. دا تفصیل موږ په خپلو درسونو کې کړی دی. الحمدلله زما په دې عنوان باندې د درسونو یو سلسله شتي غټ ګناهونه، او په هغې کې موږ بعض غټ ګناهونه چې دی هغه شمارلي دي او د هغې وضاحت هم کړی دی. نو ګناهونو تقسیم د قرآن او د حدیث نه واضح دی چې بعض غټ ګناهونه دي، بعض واړه ګناهونه دي. په دې حدیث کې اولنی عمل چې بیان شوی دی او هغه انسان تباه کوي نو هغه دی الشرک بالله، د الله سره شریک جوړول، د الله په ربوبیت کې، د الله په الوهیت کې، په اسماء و صفاتو کې، د الله په خاصو صفاتو کې الله سره شریک جوړول. او الحمدلله په دې مخکې ورځو کې موږ یو کتاب ختم کو، ثلاثة الاصول و ادلتها، د دین اسلام بنیادی 3 اصول او د هغې دلایل. نو په هغه کتاب کې موږ د شرک تفصیل بیان کړی او په هغې باندې رد د قرآن او د حدیث نه هغه درسونو ته بیا رجوع وکړئ. خدای دې ساتئ الشرک بالله د الله په خصوصیاتو کې د الله سره څوک شریک کول دا لویه ګناه ده او انسان د اسلام نه خارج کوي او د همیشه دپاره د ده ځای جهنم شي که د دې توبه ونه ویسته. هر عبادت چې دی که هغه هر عبادت وي چې عبادت دی دا به د غیر الله دپاره نه وي، عبادت به صرف د الله دپاره وي. لکه دعاګانې غوښته شو، څاروی ذبح کول، نظراني او منښتې، یره دعاګانې، دا ټول په دې کې دننه رالو په عباداتو کې. بیا دا فایده یې د ساتي چې شرک په 2 قسمه دی. موږ ځای په ځای بیان کړي ده دا فایده او ځای په ځای موږ د دې خبرې وضاحت کړی. شرک په 2 قسمه دی. یو ته ویل کېږي شرک اکبر چې دا انسان د اسلام نه خارج کوي بلکل، والعیاذ بالله. او دا سړی که په دې حال کې مړ شو نو همیشه دپاره د ده ځای هغه جهنم شو. دویم قسم شرک دی الشرک الاصغر، وړوکی شرک. دا انسان د اسلام نه خارج کوي، خو توحید کې کمی راولي او دا شرک وسیله ده چې د انسان ورسوي هغه غټ شرک ته. دا یو لار کولاو شوه. دا انسان چې نن په شرک اصغر کې واقع دی نو نږدې وخت کې ګوره دی به په شرک اکبر کې واقع شي. او دا بیا په 2 قسمه دی. د شرک اصغر دا په 2 قسمه دی. یو هغه ظاهري شرک، الفاظ او افعال دي، وینا او کارونه دي. لکه الفاظ څه مطلب دی؟ د غیر الله په نوم قسم خوراک، دا شرک دی. حدیث کې راځي چې من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک. امام ترمذي رحمه الله دا حدیث راوړی. چا چې د غیر الله په نوم باندې قسم وخوړو نو یا کفر وکړو یا شرک وکړو. دا بعض وایي که نه وي زما د پلار په سر قسم وي او د بچو په سر قسم خورم او د مور په سر قسم خورم او د پلانی بابا په نوم او د پلانی پیر په نوم قسم، دا ټول شرک دی. دا ټول شرک دی. او که چېرته دا عقیده ورسره وساتله، د ده تعظیم یې دومره وکړو چې الله درجې ته ورسوه، د چا په نوم چې قسم خوري به شرک اکبر ته خبره وځي. داسې ما مثال درکو لکه الفاظ. ما یو شرک اصغر په الفاظو کې راځي. الفاظ دا دي. الفاظو کې دام راځي لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله یو حدیث راوړی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو کس راغی وی ما شاء الله وشئت، یا رسول الله بس الله چې څه وغواړي او تاسو څه وغواړئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شو، وی اجعلتنی لله ندا، تاسو له الله سره یو ځای کړم؟ قل ما شاء الله وحده، بلکې داسې وایه صرف چې الله څه وغواړي حقه کېږي. زموږ خلک وایي که نه په الله به شي او په تا به شي. د شرکي الفاظ دي. په الله مې یقین دی او په تا مې یقین دی. د شرکي الفاظ دي. بلکې د دې حل دا دی چې ته به داسې وایې الله به وکړي او بیا به یې ته وکړي. الله ته مې سپارلی دی او بیا مې تا ته سپارلی دی.
په الله مې یقین دی او بیا مې په تا یقین دی، بیا پکې څه حرج نشته. دویم قسم شرک اصغر هغه دی چې هغې ته شرک خفي ویلی کېږي، پټ شرک. او پټ شرک څه ته په ارادو کې راځي، په نیتونو کې راځي، لکه ریاکاري. یو انسان یو عمل دې دپاره کوي چې خلک یې صفت وکړي، یو انسان عمل دې دپاره کوي چې ځان ښکاره کړي خلکو ته، دې ته شرک اصغر وایي. او دا هغه شرک دی چې دا په نیتونو او په ارادو کې راځي. لکه حدیث کې دا راځي که نه، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی صحابه کرامو ته، وی زه د شرک اصغر په باره کې ډېر زیات یریږم په تاسو باندې. هغه یا رسول الله وما الشرک الاصغر، یا رسول الله دا شرک اصغر څه ته وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ریاکاري. نو ریاکاري دې ته الشرک الخفي وایي، پټ شرک دی. ولې ځکه چې په ارادو کې او په نیتونو کې دی. یو سړی مونځ اوږدی دې دپاره چې پلانی مې ویني، یو سړی یو دیني عمل کوي دې دپاره چې خلک مې صفت وکړي، نو دا شرک اصغر دی او دا ریاکاري ده چې الله یې نه قبلوي. نو په دې حدیث کې اولنی عمل چې بیان شوی دی هغه څه شو؟ هغه شرک دی. او دا په لویو ګناهونو کې لویه ګناه ده، په لویو ګناهونو کې لویه ګناه هغه شرک دی. ځکه حدیث کې راځي، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الا انبئکم باکبر الکبائر، تاسو ته په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ونه ښیم؟ درې پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه. بیا صحابه کرام ورته ویل بله یا رسول الله، ولې نه موږ ته وښایه دا کومه ګناه ده چې په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الاشراک بالله، الله سره شرک کول دا په ګناهونو کې غټه ګناه ده. الله یې ترې موږ ساتي. هغه ګناه دی چې الله یې نه بخي. الله سبحانه وتعالى سورة النساء کې څه وایي؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله دا نه بخي چې هغه سره دې څوک شریک کړی شي. دا ګناه الله قطعا نه بخي چې په دې باندې څوک مړ شو بس دې د همیشه دپاره جهنم ته لاړ. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، او د دې ګناه نه علاوه، د دې شرک نه علاوه نور ګناهونه چې هغه د الله د مشیت لاندې دي، که الله وغواړي وبه بخي، که الله ونه غواړي جهنم ته به بوځي، خو بیا به جنت ته راځي. په دې سړي باندې کوم سړی چې شرک وکړي په ده باندې جنت حرام دی. سورة المائده کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده، انه من یشرک بالله، یقینا چا چې شرک وکړو د الله سره، د الله سره څه شی شریک کو، بل معبود د الله سره شریک کو، فقد حرم الله عليه الجنه، په دې سړي باندې الله جنت حرام کو، ومأواه النار، او د دې ځای کوم یو دی؟ هغه جهنم دی. په دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دویم عمل چې کوم ښوولی دی چې هغه انسان تباه کوي او هلاک کوي او هلاکت ته یې رسوي او جهنم ته یې رسوي، هغه دی السحر، جادو. جادو هغه منتر ته وایي، هغه کوډو ته وایي چې هغه د الله په اذن سره په بدن باندې اثر کولی شي، په زړونو باندې اثر کولی شي، کله انسان وجلی هم شي. د ښځې او د خاوند په منځ کې چې دی اختلافات پیدا کوي، یا خاوند د ښځې نه بند کړي. دا د جادو هغه واضحه تعریف ته چې ما تاسو ته وکړو. جادو انسان کفر ته رسوي. جادو د دې مبارک کې دا خبره یاد ساتي، اگر که د تفصیلي درس نه دی چې د جادو سره تعلق ساتي صرف، او الحمدلله زما په دې باندې سلسله وار بیانونه شتي د جادو حقیقت او جادو چې په چا باندې وشي د هغې علاج او د جادوګر سزا. د دې مبارک کې ما تفصیلي سلسله وار بیانونه کړي دي. هغه بیانونو ته رجوع کوي، هغه الحمدلله په نیټ باندې میلاویږي، ملګرو سره په میموري کارډو کې شتي. خو دلته موږ صرف مختصر دې خبرې ته اشاره کوو چې جادو ګوره په هغه کارونو کې دی چې انسان جهنم ته رسوي او انسان تباه کوي. او دا خبره یاد ساتئ د جادو ګوره حقیقت هم شتي او اثر هم کوي د الله په اذن سره. او دا خبره ثابت ده د قرآن او د حدیث نه، او په دې کې رد دی په هغه ګمراه فرقو باندې. زموږ په ملک کې شتي
توحیدیان او جماعت المسلمین او عثمانیان او داسې نو وایي نه جي د جادو حقیقت نشته او دا اثر نه کوي. نه، جادو اثر کوي د الله په اذن سره. امام نووي رحمه الله څه وایي؟ والصحیح او صحیح خبره دا ده ان له حقیقه چې د دې جادو یو حقیقت شتي وبه قطع الجمهور او د جمهور علماء دغه مذهب دی وعليه عامة العلماء. سوی ګوره امام نووي وی عام علما دا خبره کوي چې جادو اثر کوي د الله په اذن سره. ويدل عليه الكتاب والسنه الصحيحه المشهوره او د قرآن نم په دې باندې دلایل شتي او د صحیح احادیثو مشهورو احادیثو نم په دې باندې دلایل شتي. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې څه وایي؟ وی ذهب اهل السنه الى ان السحر ثابت وله حقیقه. وی د اهل السنت والجماعت ته عقیده ده او دای منهج دی او دای قول دی چې د جادو حقیقت شتي، دا ثابت دی، دا اثر کوي د الله په اذن سره. په دې څه دلیل دی؟ په دې به یو دلیل دوه ذکر کوه. یو دلیل دا دی په سورة البقره کې الله سبحانه وتعالی د جادوګرانو او د جادو تذکره کړې ده. الله وی د هاروت او ماروت قصه الله بیان کړې ده چې دا دوه ملائکو الله نازل کړي په بابل ښار کې. دا یو امتحانو د الله. نو دوی به خلکو ته وایي زموږ نه ګوره جادو مه زده کوئ، فلا تکفر، کفر مه کوئ. خو بعضو بیا هم راتلو د دوی نه به دا جادو زده کو او د الله په هر کار کې حکمت وي. اوس په دې دنیا کې کفر هم شتي، شتي که نشتي؟ شتي. شرک هم شتي، بدعات هم شتي. که الله وغواړي د هر څه ختمولی شي، خو الله یې نه ختموي. وجه دا چې دا امتحان په موږ روان دی. نو الله دا دوه ملایک هم بابل ښار کې د امتحان په طور راویستي وو. نو الله څه وایي؟ وایي خلکو به د دوی نه څه زده کول دې ته غوږ کېدی. فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه. وی زده کول به دې خلکو د دغه دوه ملایکو نه هغه څه چې په هغې باندې به اختلاف راوستو په مابین د ښځې او د خاوند کې. اوس ګوره که د جادو اثر نه وی او اثر یې نه کولی نو بیا څنګه دوی فرق راولي د خاوند او د ښځې په منځ کې؟ وایي جي تاسو شرک وکړو ځکه چې تاسو وایي چې جادو ګوره په خپل اثر کوي. موږ وایو نه، شرک به هله وی که موږ ویلی چې جادو په خپل اثر کوي، خو موږ دا وایو جادو اثر کوي په اذن د چا؟ د الله. ځکه همدغه آیت کې الله څه وایي؟ وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. او دوی نقصان الله وایي چاله نه ورکوي مګر په اجازت د الله. یې څه مطلب دی مګر په اجازت د الله؟ خو مطلب یې دا دی که نه چې الله وغواړي نو بیا نقصان ورکوي. دا په یو دلیل شو. دویم دلیل والا په دې باندې به اکتفا وکړو. سورة الفلق طول مسلمانانو ته یاد دی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د شر د هغه زنانو نه چې هغوی پوکې کوي په غوټو کې د جادو دپاره. که چېرته د دې جادو اثر نه وی نو بیا ولې موږ پناه نیسو په الله پورې د دې د شر نه؟ خو موږ چې پناه نیسو د دې د شر نه مطلب دی چې جادو اثر کوي او دا خبره به ورسره کوي د الله په اذن سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ولې جادو نه و شوی؟ لبید بن الاعصم یهودي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو کو، دا حدیث په صحیح بخاري کې دی، د عایشه رضی الله عنها روایت دی. بیا کله چې الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د جادو هغه ځای وښود چې کوم ځای کې جادو پروت دی، دا مطلب دی چې اثر یې شتي که نه. بیا د علماو په دې باندې اجماع ده چې جادو حرام دی، د دې زده کول حرام دي، د جادوګر خواله تله حرام دي. دا یاد ساتئ. ګورئ د جادوګر خواله تله دا په درې قسمه دي. زموږ په دې معاشره کې د پښتنو په دې معاشره کې د دې جادو دا مسلې او د کوډو منترو دا خبرې ډېرې زیاتې دي، خصوصا په زنانو کې ډېرې زیاتې دي او دا د عقیدې کمزورتیا ده. دا د عقیدې کمزورتیا. بل ملګرو دا خبرې کولې چې دې ملک کې لکه د سعودي عرب کې دا قصې ډېرې نشتي، هلته ډېرې زیاتې دي. پیریان دي او کوډې دي، منترې دي او جادو چا کړی ده او هغه پې کړی ده او دې کړی ده. وجې دا دی چې هلته عقیده د توحید کمزوري ده. زموږ په ملکونو کې د عقیدې ډېره غټه کمزورتیا ده. توحید هلته بې انتها کمزوری دی. نو ځکه د خلکو عقیدې په دې غلطو شینو باندې جوړې شوي دي. که چېرته
دغه خلکو ته د دې حقیقت پته وی چېرته به نه وی تللی کوډګر له او پالګر له او جادوګر له دا معمولي خبرې نه دي. زه درته یو حدیث اورم او تاسو دې ته غوږ کېږدئ. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من اتا کاهنا او عرافا، څوک چې په کاهن پسې لاړ یا په پالګر پسې لاړ، په جادوګر پسې لاړ، په کوډګر پسې لاړ، غوږ ورته کېږدئ، فصدقه بما یقول، او دا کوډګر چې څه وایي، دا جادوګر چې څه وایي هغې رښتیا وګڼل، فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم، د انکار وکړو د هغه کتاب نه کوم کتاب چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. کوم کتاب دی؟ قرآن. دا سړی کافر شو والعیاذ بالله. ځکه خو الله ګوره د دې هاروت او ماروت قصې چې کړې وې هغوی به خلکو ته څه وي چې مه یې زده کوئ دا جادو، فلا تکفر، کفر مه کوئ. مطلب دی جادو څه دی؟ جادو کفر دی. ځکه د غیبو خبرې پکې کېږي او غیب د چا سره دي؟ غیب خو صرف د الله سره دي. ما وی د جادوګر خواله تله درې قسمه دي. یو هغه دی چې لاړ او د دې خبرې څه وکړو؟ تصدیق یې وکړو، نو د کفر وکړو په قرآن باندې، منکر شو د قرآن نه. دویم قسم تله دی وی نه نه زه صرف اسې ځمه خبره وله نه منم، دا معمولي خبره نه ده. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د صفیه رضی الله عنها نه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې من اتا عرافا، څوک چې لاړ په جادوګر کوډګر پسې پالګر پسې، فسأله عن شی، او صرف تپوس یې ترې وکړو، بس لکه خبره وله رښتیا نه مني خو صرف یې څه وکړو؟ تپوس یې وکړو. واورئ لم تقبل له صلاة 40 لیله، 40 شپې الله د منځونه نه قبلوي، 40 ورځې د سړي منځونه نه قبلېږي. دا صرف ګوره یعنې خبره مني نه، هسې تللی دی وایي تپوس دې صرف کومه. دریم قسم تله هغه د دې دپاره دی چې زه حقیقت معلوم کم، یو عالم دی، یو طالب علم دی تکړه چې عقیده کې مضبوط دی، هغه زی حقیقت یې معلوموي وایي چې بیا خلکو ته بیان کم، نو دا قسمه تک څه دی؟ دا جایز دی. نو زما ټولو ته رونو او خویندو ته د دې مبارک زینه دا نصیحت دی چې ځان ساتئ د دې کفري اعمالو نه، د دې کوډو منترونه، د دې جادوګرانو نه. او ما الحمدلله په یو بیان کې مکمل د جادوګرانو علامات ذکر کړي دي چې په دې به پیژني. لکه د سړي نه د مور د نوم تپوس کوي، او زه درته ناشنا خبره وکړم دا ډېره فایدهمنه ده، زړه ته به م کوشي. د جادوګر خواله په دې ورځي چې دی ورته څه ووایي، د سبا ورته څه ووایي، صحیح ده، د دې دپاره ورغی او جادوګر ته د مور نوم نه دی معلوم، نو ته بیا څلی سي؟ تپوس کوي د مور نوم دې څه دی؟ نو د مور نوم چې دی نه تپوس وکړي که نه، نو پوه شي چې په ده کې خباثت پروت دی. ته یو عالم خواله ورغلی، هغه تا باندې دم اچوي، درود د باندې وایي، صحیح د قرآن او د حدیث مطابق شروط چې کوم دي، هغه ته څه ضرورت دی چې ستا د مور نوم تپوس کوي؟ کله به تا ته وایي دا پلانی شی به لوګی کې، او کله به دا وایي دا مې یو نښه ده ویښته راوړه، او کله وایي هغه داخلي لباس راوړه، بنین راوړه، یا د زنانو داخلي لباس به راوړي، کله وایي دا خاص قسم کمیس دی دا به پلاني ورځو کې اغوندي، کله وایي په هدیره کې به پلانی شی خښ کړي، او بانګي به حلال کړي چې تور رنګي او سور رنګي او منګکان به ونیسي او پلانی کار به وکړي. دا ټول علامات د هغه سړي دي چې د کې خباثت پروت دی. او الحمدلله چاله چې الله د توحید د نور ورکړی که نه، هغه دا جادوګران کوډګر او دا خلک دا غلطو عقیدو والا د شکل نه پیژني چې د اولیاء الله داسې مخونه نه وي. نو دویم کار څه شو؟ جادو چې د دې زده کړه ناروا ده، د کفر ته رسوي انسان. او ځکه حدیث کې د دې حد راغلی دی، د جادوګر سزا څه ده؟ د هغه په توره باندې سر وهل دي. حد الساحر ضربة بالسیف. خطرناک سړی دی، عقیدې د خلکو خرابوي. ځکه خو شریعت د ده دومره خطرناکه سزا یې ښودې ده چې د ده نه به سر والی کېږي په توره باندې. حاکم وخت او د وخت باچا او قاضیان هغه به په ده باندې دا سزا خېجوي. دریم کار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی حدیث کې، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق.
یو نفس وجل، یو مسلمان وجل، یو انسان وجل، هغه چې الله د هغه وجل ناروا کړي دي، دا په اکبر الکبایر کې راځي. د کفر نه بعد دا غټه ګناه ده. ولې؟ ځکه چې د الله په مخلوق باندې حمله کول دي. په شرک ولې لویه ګناه ده؟ ځکه چې د الله په حق حمله وکړه. اوس دا قتل ولې غټه ګناه ده؟ بې ګناه انسان وجل، ځکه چې د الله په مخلوق یې ناروا حمله وکړه. په پښتنو کې خو دا ډېره عامه شوې ده، زموږ په ملکونو کې او نن سبا بلکې عام بلوا دقه ده چې مسلمانان په یو بل پورې نښتي، د کفر ټاپې په یو بل لګوه وجنه. او حدیث کې دا راغلي دي، موږ هغه حدیثونه بیان کړي دي کله چې موږ علامات د قیامت ذکر کول، چې قیامت ته به نږدې ویکثر الحرج، حرج به ډېر شي. صحابه کرام وی رسول الله حرج څه ته وایي؟ وی القتل، قتل به ډېر شي. مسلمانان به د یو بل وینې تویوي، بلکې داسې وخت به راشي، الله اکبر. او دا نن سبا دا وخت هغه کم چې ووجلی شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته به دا پته نه چې زه ولې دا خلک ما مړ کوي، خو دا واوره وایي دا څوک چې مړ کوي ده ته هم پته نه چې زه یې ولې مړ کوم. دومره به دا قتل عام شي. یو حدیث کې دا راځي وایي رور به رور مړ کوي، د تره زوی به مړ کوي، یو سړی به رالګي د ماما زوی به مړ کوي، خپل خپلوان به مړ کوي. ولې دا نن سبا نشته؟ په انچا په پوټ ځمکه باندې خلک یو بل وجني لګیا دي، په معمولي خبرو باندې یو بل وجني. په دې روژه کې د تېرې شوي روژه کې خو په مغه خبرونه اوره، په واوره باندې یو بل وجني، په واوره، په دروازه باندې یو بل وجني دي، په لاره کوڅه باندې پښتانه یو بل وجني، د کفر ټاپې په یو بل لګوي وجني. دا څه معمولي ګناه نه ده. ګوره، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. سوی الله وی نه به وجنې یو نفس په ناحقه مګر هغه چې په حق سره شریعت اجازت ورکړي هغه ته بیانو. سخت وعید په دې باندې راغلی، دا معمولي خبره نه ده. ګورې، ومن یقتل مؤمنا متعمدا، او چا چې یو مؤمن مړ کو متعمدا قصدن عمدن مړ کو، واوري دا معمولي خبره نه ده. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جهنم ته بزي هميشه د پاره وي. وغضب الله عليه، الله دته په غضب او په غصه کې دی. ولعنه، لعنت په وي الله. واعد له عذابا عظيما، او د دې لپاره الله لوی عذاب تیار کړی دی. دا معمولي ګناه ده؟ دا وړه خبره ده؟ دومره غټي خبرې دي. الله پې لعنت ویلی دی، الله ورته په غضب کې دی، همیشه دپاره جهنم کې دی، سخت او دردناک عذاب به دته میلاویږي. داسې معمولي خبره خو نه ده. یو حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله. یو سړی چې د دې خبرې ګوهي کوي که نه چې لا اله الا الله، نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله، د ده وینه په مسلمان باندې څه ده؟ حرامه ده. خو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وضاحت کړی دی په هغه حدیث کې، الا باحدى ثلاث. درې خبرې چې وکړي د ده قتل بیا روا دی، خو هغه هم زما او ستا په لاس کې نه دی. د چا په لاس کې دی؟ د حاکم وقت په لاس کې دی. اصل الثیب الزانی، هغه زیناکار سړی چې واده کړی او هغه زیناکاره ښځه چې واده شوي، د دوی سزا رجم دی. او دویم والنفس بالنفس، یو سړی راولګي بل سړی قصدن مړ کړي، د ده په حق کې قصاص دی. او دریم والتارک لدینه المفارق للجماعه، هغه سړی چې مرتد شي د اسلام نه، والعیاذ بالله. الله دې زموږ د ایمانونو او د دین د الله زموږ حفاظت وکړي. یو سړی مرتد شي د دین نه واوړېدو، به دې به قتل کېږي. خو دا خبره یې د ساتئ چې دا درې قسمه خلک دوی له سزا ورکول او د دوی وجل دا هم زما او ستا په لاس کې نه دي. ګورئ، دا حاکم وقت قاضیان هغوی به دا فیصله کوي. دا حدیث مې دې دپاره ذکر کو چې د دوی نه علاوه بېګناه نفس وجل، تر دې چې یو کافر، ګوره کافر چې د مسلمانانو سره عهد یو لوزي او ذمي کافر او ټیکس ورکوي، دی هم نشي قتل کولی. بلکې حدیث کې خو دا راځي چې چا داسې کافر مړ کو، د باندې به د جنت خوشبو نه لګي، د جنت خوشبو به پې نه لګي. نو ستاسو څه خیال دی چې یو سړی راولګي یو مسلمان وجني؟ یو سړی کلمه وایي، یو سړی موحد دی او وجني، دی به څه جواب ورکوي؟ اسامه رضی الله عنه چې کله هغه سړی مړ کو،
هغه کلمه ووایي او ده مړ کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اسامه د قیامت په ورځ به د دې کلمې سره څه کوې؟ الله اکبر، څومره د یېرې خبره ده. د قیامت په ورځ به د دې کلمې سره څه کوې؟ دا کم خلک چې د مسلمانان وجني بې ګناه، زه دوی ته وایم د قیامت په ورځ به د کلمې سره څه کوئ؟ څه جواب به ورکوئ چې دا کلمه د الله په مخ کې تا راونیسي چې د دې سړي د توحید کلمه ویلې ده او ده وجلی، د وجلو حقدار نه و او ده وجلی. څه به وایي؟ هغه حدیث کې راځي، موږ بیان کړی هم دی، وایي دا مقتول به راولېږي، دا کم چې وجلی شوی دی، دا قاتل به د سر نه ونیسي او داسې د الله مخې ته به یې راکاږي، د عرش طرف ته به یې بوځي، وایي به چې یا ربي ای الله، ای زما ربه، څومره د یېرې خبرې دي، ویا ربي ای زما ربه سل هذا لما قتلني، د ده نه تپوس وکړه د زه ولې وجلی به؟ ته به الله له څه جواب ورکړې؟ تا ولې وجلی؟ په ځمکه دې وجلی؟ په معمولي جګړه دې وجلی؟ په یو دوه درې کنځلو دې وجلی؟ په واوره دې وجلی؟ بدماشي دې کوله؟ په مسلمان دې د کفر ټاپه لګوله ځکه دې وجلی دی؟ ځکه دې ګناه نه ځان لرې ساتي، غټه ګناه ده. یو څو ګناهونه شو؟ درې. څلورمه و اکل الربا، د سود خوراک. نن سبا دا سود ډېر عام شوی دی، سود ډېر عام شوی دی. او عجیبه دا ده هغه قسمه قسم نومونه ورله ایښودي دي، او جي دا اسلامي بینک دی، او دا جي اسلامي معامله ده، او دا جي پلاني مفتي صاحب ویل. ولې د مفتي صاحب په خبره باندې سود حلالېږي څه؟ د یو مولا په خبره باندې حلال حرامېږي؟ نه. او حرام پې حلالېږي؟ نه. حلال حرام دا خو شریعت واضح کړي دي، دا شی حلال دی، دا شی حرام دی، دا موږ ته شریعت بیان کړي، خبره واضحه ده. نو یو ګناه ته په دروازه باندې نه راځي، کور ته په دروازه رانغی، په کوم طرف راغی؟ په کړکۍ باندې راغی، نوم یې وله بدل کړو، هغه سود دی. نه دا خو ما دله سامان اخیستو، دا خو جي ما دله قرضه ورکول، او دا خو ما د سره مرسته کول، او دا خو پلانې کار او پلانې کار. ځکه امام ایوب السختیاني رحمه الله به وي دا بعض الله له داسې دوکې ورکوي لکه ماشومانانو له چې دوکې ورکوي، لکه الله چې نه پوهېږي. سود حرام دی، لویه ګناه ده، که هغه هر قسمه سود دی، که هغه رب الفضل دی او که هغه رب النسیئه دی. قرآن او حدیث او اجماع په دې باندې دی چې دا حرام دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ای ایمان والو ویرېږئ د الله نه او پرېږدئ دا سود. الله وایي پرېږدئ، په سورة البقره کې الله وایي، معمولي خبره نه ده. فإن لم تفعلوا، که تاسو دا سود پرې نه ښودو، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نو بیا واورئ ای سود خوره، تا سره اعلان کوي الله د جنګ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو چې یو سړی سره الله اعلان جنګ وکړي او د دې سړي جنگ روان د الله سره د الله د پیغمبر سره دی به کامیاب شي؟ یو سړی الله ته پتون وټپوي وایي زه تا سره جنګ کوم، دی به څنګه کامیاب شي؟ سود خوراک د جنگ دی د چا سره؟ د الله سره. جنگ دی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، جنگ دی د شریعت سره. سورة آل عمران کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ای ایمان والو ځان د سود نه لرې ساتئ. مشهور حدیث دی لعن الله آکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه، د الله لعنت دی په سودخور باندې چې خوري او چې بل یې ورکوي او چې څوک پې ګوایي کوي او چې څوک یې لیکي، په هغه باندې هم لعنت دی. دومره ګټه ګناه ده. څوک چې د سود د عقد لیکي که نه صرف یې لیکي د دوو کسانو دپاره، په دم لعنت دی. ځکه علما وایي که نه، لکه بعض تپوسونه یې سره چې زموږ نه هم راغلي، وی په بینک کې د چوکیدارۍ کار دی. دا بینک سودي دی؟ او سودي دی. نو په دغه بینک کې د چوکیدارۍ کار کول هم څه دي؟ ناروا دي. ځکه چې ته د سودي معاملاتو چوکیداري، ته د سودي معاملاتو کې یو قسمه مرسته کوي، دومره لویه ګناه ده، ځان به تې بلکل لرې ساتي. ما ظهر د حدیث ته غوږ کېږدئ، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، او زموږ د حالاتو ته ګورئ. ما ظهر فی قوم الربا والزنا، هر قوم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سود عام شو، زنا پکې عام شو کنه، الا حلوا بانفسهم
مګر دې خلکو په ځان باندې د الله عذاب حلال کو، په دوی باندې به اوس د الله عذابونه راځي قسمه قسم. او زموږ دې حالاتو ته نن سبا ګورئ، یو عذاب یو مسله ختمه شوي نه چې بله راشي. وګوره د مسلمانانو د ملکونو ته وګوره، خصوصا زموږ د ملکونو ته یو مسله ختمه شوي نه بله راشي، ختمه شوي نه بله راشي، او ناشنا ناشنا عذابونه روزانه او هره میاشت راځي. ولې ته وګوره که نه سود څومره عام شوی دی. لاړ شي بینکونو ته وګوره سودي معاملات څومره په درز کې روان دي، او خپې وله اوبوته کوي، څوک وله څه نوم ږدي او څوک وله څه نوم ږدي. نو دې خلکو دپاره سخت عذاب دی. ګورئ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، څوک چې په دې سود کې لګېدل الله وایي دا جهنمیان دي. ځکه حدیث کې راځي سود ډېرې درجې دي او د ټولو نه کمزوري درجې دي. څه ده؟ لکه یو سړی چې د مور سره زنا کوي، دا پکې هغه کمزوري درجه ده. لکه یو سړی چې د مور سره زنا کوي. دا څو ګناهونه شو؟ څلور. پنځمه ګناه چې د حدیث کې ذکر شوې ده هغه د اکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل. ګوره زموږ ډېر ښکلی شریعت دی، د هر شی حفاظت کړی. یا هغه یتیم، یتیم په عربۍ کې چا ته وایي چې پلار یې مړ شي د بلوغ نه مخکې، ته یتیم وایي. بچې د پلار په مرګ سره یتیم کیږي، د مور په مرګ سره نه. او په زناورو کې څاروو کې یتیم چا ته وایي چې مور یې مړه شي. خو په انسانانو کې یتیم هغه دی چې پلار یې د بلوغ نه مخکې مړ شي، د ده سره مال دی، دې مال له ته نږدې نشي ورتلی. ځکه خو الله ځای په ځای په قرآن کې امر کړی وبالوالدین احسانا وبذي القربى والیتامى، یتیمانو سره به ښه کوئ. ځای په ځای قرآن کې دا امر دی. ولا تقربوا مال اليتيم، او د یتیم مال ته به نه نږدې کېږئ الا بالتي هي احسن، مګر په ښایسته طریقې سره. حتی یبلغ اشده، تر دې چې دی ورسي څه ته؟ خپلې ځوانۍ ته، هوښیارتوب ته. د هغه وخته پورې به د مال خیال ساتي. که دې مال کې لکه سورة النساء کې الله اجازت ورکړی که نه، که دې مال نه دی هغه خپل مهنت مزدوري علي د عرف مطابق چې ظلم او زیاتی پکې نه وي، نو دغه کې څه حرج نشته. یتیم به خیال ساتي، ته ترې مال خوري، بلکې شریعت خو تا ته وایي راشه کفالت یې وکړه، راشه په سر یې لاس راکاږه چې زړه دې نرم شي، چې الله دل اجر درکړي. په صحیح مسلم کې حدیث دی، ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کافل الیتیم له او لغیره انا وهو کهاتین فی الجنه. وایي زه او کافل الیتیم چې د یتیم کفالت وکړي موږ دواړه په جنت کې دقه شان یو ځای یو. په صحیح بخاري کې هم دا حدیث دی انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه او څوک چې د یتیم کفالت وکړي موږ به په جنت کې داسې یو ځای یو لکه څنګه چې را دوه ګوتې یو ځای دي. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي موږ به په جنت کې یو ځای یو. او شریعت څه وایي؟ الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما. په سورة النساء کې دا آیت دی، څوک چې د یتیم مال خوري او ظلم کوي انما یأکلون فی بطونهم نارا. دا خلک خېټو ته څه ورچوي؟ اور ورته ورچوي. وسیصلون سعیر او جهنم ته به ځي. امام ذهبي رحمه الله ډېره ناشنا خبره کړې ده. وایي کوم سړی چې د یتیم مال خوري په دنیا کې که نه، واورې دې ته غوږ کېدی، په آخرت کې به د ده حشر داسې کېږي چې د اور هغه لوګې به د ده د خولې نه، د ده د غوږونو نه، د ده د پوزې نه، د ده د سترګې نه به راوځي. او کل من رآه یعرفه انه آکل مال الیتیم. او په عرض محشر کې به الله ذلیله کړي چې څوک هم په عرض محشر کې کښېني خلک به ورته لاس نیسي، هغه دا دی د یتیم مال یې خوړلی دی. ولې تا ته څنګه پته ولګېد؟ وګوره که د اور هغه لوګۍ د پوزې نه راوځي، وګوره د غوږونو نه یې لوګۍ راوځي، وګوره د سترګو نه یې لوګۍ راوځي، د خولې نه یې راوځي، د یتیم مال خوړلی دی. نو د یتیم د مال نه به ځان لرې ساتي، الا دا چې ته ولې حفاظت کې. او الله فلیأکل بالمعروف، او د څه حق د ده کېږي د عرف مطابق، او په کې ظلم زیاتی نه او دغه ته ځان له اخلي، نو په دې کې څه حرج نشته. څو ګناهونه شو؟ 5. شپږمه ګناه چې په دې حدیث کې ذکر شوې ده التولی یوم الزحف، چې کله کافران او مسلمانان یو بل ته مخامخ شي په میدان جهاد باندې، د دې ځینې تښتېده څه دي؟
دا ګناه کبیره ده او هغه ګناه ده چې انسان تباه کوي. یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو، الله په قرآن کې وایي په سورة الانفال کې اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، کله چې ای مؤمنانو کله چې تاسو کافرانو سره مخامخ شئ، مقابلې له مخامخ شو، یو بل مریدو، فلا تولوهم الادبار، اوس به ورته شا کوئ نه، تخته یې به نه ګورئ. ومن یولهم یومئذ دبره، او چا چې په دغه ورځ کافرانو ته شا کړه وتښتېدو، الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه. ها دو قسم حالات مستثنا دي، تفسیر په درسونو کې موږ بیان کړي، تفصیل هم کړی، دلته دا واورئ. دو حالات دي، الا متحرفا لقتال. متحرفا لقتال څه مطلب دی؟ یو سړی دی د دوی نه پټ شو او بیا پې اچانک حمله کوي، لکه کافران پې رالو او دی دغه کافرانو نه پټ شو او په زړه کې څه دي بیا پې حمله کوي، چل ورسره کوي، نو دا قسم حالات څه دي؟ دا جایز، دا تښتېده جایز دي. دویم او متحیزا الى فئه، دویم دا مسلمانانو یو ډله د هلته وتښتېدو، منډې کړې په هغو پسې لاړ، یا د هغوی د مرستې لپاره او یا چې هغوی د ده مرسته وکړي، په دې کې هم څه حرج نشته. د دې نه علاوه چې څوک د میدان جهاد نه وتښتېدو، الله وایي فقد باء بغضب من الله، دې سړي ته الله په غضب کې دی، ومأواه جهنم، د ده ځای جهنم دی، وبئس المصیر، او بد ځای دی دغه. میدان جهاد نه تښتېده دا غټه ګناه ده، تباهي کوي د انسان. خو دوه حالات دي، ګوره دا یاد ساتي، دا ته فایدهمنه خبره وکړم. مجاهد چې کله کافر ته مخامخ شي نو دوه حالات دي، یو داسې چې دا کافران دوی یا یوي، یو مجاهد دی او په مقابله کې څو کافران دي؟ دوه دي یا یو دی. اوس دې ټیم کې تښتېده ناروا دي. دویم حال څه دی؟ ډېر زیات دي، ډېر زیات دي، او د دې مجاهدینو غالب ګمان دا دی که موږ دا حمله وکړو نو کیدای شي موږ ته پکې نقصان ورسي، نو په دې تښتېدو کې فایده ده، نو په داسې ټیم کې تښتېدی شي. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، قرآن کې الله وایي کنه، مخکې دا و چې یو مجاهد به د څو کافرانو مقابله کوي؟ د لسو. بیا الله خبره اسانه کړه، الله وایي ما ته پته وي تاسو یې کمزورتیا ده، نو یو به د څو کوي؟ د دوو. نو د دوو نه تښتېده ناروا دي، د یو نه تښتېده ناروا دي. که ډېر زیات لکه اوس یو کافر دی، عفوا یو مسلمان دی او لس کافران دي، نو دې ټیم کې دی تښتېدی شي. نو دې کې د چا دپاره چې دا وعید راغلی دی، هغه دغه اولنی حالات دي چې د کوم وضاحت موږ وکړو. نو دا څو ګناهونه شو؟ شپږ. اووم په دې حدیث کې ذکر شوی دی قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، بهتان لګول په هغه زنانو باندې. الله اکبر، دې ته غوږ کېږدئ ښه، دا پښتنو کې غټه مسله ده. ګورئ، بهتان لګول په هغه زنانو باندې، بهتان د څه شي؟ د زنا، د بدکارۍ، بد نوم لګول. المحصنات چې هغه پاکه زنانه ده، المؤمنات مؤمنه ښځه ده، الغافلات غریبه غافله ده د غلطو کارونو، او د به بهتان ولګوو، دا لویه ګناه ده. او زه دا یقیني وایم، یقیني، په دې ومنه خفه کېږئ نه، دا بیماري په پښتنو کې ډېره زیاته ده. په پاکو خلکو باندې تهمتونه لګول دا هغه ګناه ده چې انسان تباه کوي او هلاک کوي. ولې د حدیث په اوله کې موږ ونه وي چې اجتنبوا السبع الموبقات، هغه اووه ګناهونه چې انسان هلاک کوي. یو پکې دا ده، دا خبره ګوره معمولي مه ګڼه. ته چې کله د یو زنانه په باره کې ووایې چې دا زنانه ماته خرابه ښکاري او دا زنانه ماته صحیح نه ښکاري، نو تا ځان تباه کو، هلاک دي کو، چې صرف بهتان دې ولګو او ګواز سره په دې باندې نشتي، نو ای مسلمانه ځان دې څه کو؟ ځان دې تباه کو، ځان دې هلاک کو. واوره کنه الله سوی د خلکو په باره کې، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کم خلک چې بهتانونه لګي، غلط بهتانونه، غلط نومونه ږدي په هغه پاکو زنانو باندې چې هغه غافله دي د غلطو کارونو نه، مؤمنې ښځې دي. واورئ،
لعنو فی الدنیا والآخره، الله وی په دوی باندې لعنت ویلی شوی دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. صرف دا نه، ولهم عذاب عظیم، او په دوی باندې دردناک عذاب دی. عذاب دردناک به الله دوی له ورکوي، دردناک عذاب به د قیامت په ورځ دوی ته میلاویږي سره د دې لعنته. او لعنت څه ته وایي؟ یو سړی د الله د رحمت نه لرې کېده، یعنی دا خلک چې بهتانونه لګوي په پاکو زنانو باندې، دا د الله د رحمت نه په دنیا کې هم لرې دي او په آخرت کې هم لرې دي. نو دا معمولي خبره مه ګڼه ګورئ چې تا د یو زنانه په باره کې ووایي دا زنانه چې ما ته صفا نه ښکاري او دا ما ته ښه نه ښکاري، نه، بلکې د دې خو شریعت سزا په دنیا کې مقرر کړې ده. سورة النور کې شتي که نه، والذین یرمون المحصنات، کم خلک چې په پاکو زنانو باندې بهتانونه لګوي غوږ ورته کېږدي، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، او په دې خبره باندې ورسره څلور ګواهان نه، فجلدوهم 80 جلده، دوی به څو دورې وایي؟ 80 دورې به یې وایي. معمولي کار یې نه دی کړی، د یو مسلمان په عزت یې لاس اچولی دی. د مسلمان خو په مسلمان دا حق دی چې د هغه د عزت په خیال ساتي. او ته راولګي په یو پاک دامنه زنانه باندې بهتان لګې، ولې لکه ولې دې زنانه باندې ته دا بهتان لګې؟ وایي دا بلوز داسې روانه وه کته تله، او دا بلوز دیوال باندې راښکاره شوی وه، او دا وی بلوز ما بازار کې ولیده، او وی دې په ټلیفون خبرې کولې، په دې خبرو باندې ته صرف بهتانونه لګې؟ وی چا راته ویلي دي. او داسې بې غیرته او بې شرمه به په بیټکونو په مجلسونو کې به لګیئ، د پردو خویندو میندو عزتونه به تار تار کي، هغه عزتونه به ټول په سین ولله وکړي. او دې ته سوچ نه چې خور خو ستا هم شتي، مور ستا هم شتي، لور ستا هم شتي، بلکې ای مسلمانه ته راولګه که ستا د دې مسلمانې خور په باره کې څوک غلطې خبرې کوي، بدې ردې وایي، ته ورله جواب ورکړه، ته یې غلی که چې وروره په دې مجلس کې به داسې قسمه خبرې نه کوئ چې په هغې کې بهتان په یو پاک دامنه زنانه باندې لګي. 80 دورې سزا یې ده. او صرف دا نه، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، د دې خلکو ګواهي به چېرته هم نه قبلوئ چې څو پورې توبه نه یې ویستې. ولې؟ واولئک هم الفاسقون، ځکه چې دا فاسقان دي، دا فاسق سړی دی. د دې نه لوی فاسق تاسو ته معلوم دی چې په پاک دامنه زنانه باندې بهتانونه لګوي. نو دا سویمه ګناه شوه، اوومه ګناه شوه. په دې مبارک بیان کې زما مقصد دغه و چې زه تاسو ته هغه ګناهونه، هغه اووه ګناهونه چې انسان تباه کوي، هغه تاسو ته په مختصر وخت کې بیان کړم. الحمدلله زما په دې هر مسله باندې تفصیلي بیانونه هم شتي، خو زموږ د دې محاضرې عنوان ده وتباه کوونکي اعمال، او هغه ما تاسو ته ذکر کړو چې دغه حدیث کې دي. نو ټولو ته دا نصیحت دی چې د دې ګناهونو نه ځان لرې ساتي، او د هر ګناه نه ځان لرې ساتي. دا ګناهونه انسان له غوپه ورکوي په جهنم کې، او چې په دې باندې مړ شو توبه دې ونه ویسته، د انسان لوی تاوان کې پرېوتو. نو د شرک نه ځان لرې ساتي. اوله ګناه شرک، دویمه سحر، دریم قتل په ناحقه سره، څلورم سود، پنځم د یتیم مال خوراک، شپږم د میدان جهاد نه تښتېده، او شپږم په پاک دامنو زنانو باندې بهتانونه لګول. الله سبحانه وتعالی دې د دې ګناهونو نه موږ لرې ساتي، د هر قسم ګناه نه دې الله موږ لرې ساتي، او کمې کوتاهیانې چې زموږ نه شوي دي الله دې موږ ته د هغې عفو وکړي. او زه د بیان په اخره کې د مکتب دعوت و ارشاد شروره شکریه ادا کوم چې هغوی موږ له مقرره کړه د دې بیان، او دا پروګرام د هغوی په اشراف کې وشو، او څه مسابقه م هغوی یې ده، د هغوی چې کومه صفحه ده د مکتب د شرورې مکتب چې خپله کومه صفحه ده، په هغې باندې هغوی څه سوالونه م نشر کړي دي چې هغه به د دې بیان سره تعلق ساتي. د دغه سوالونو چې باید جواب ورکوي، نو په هغې باندې هغوی انعامات ورکوي، مالي انعامات پرې ورکوي. نو بیا تاسو کتی شئ په هغه صفحه باندې، هغوی به لینک ورکړی، څنګه چې ما ته ویلی شوي دي او څنګه چې هغوی ما ته ووي، هغې کې اشتراک وکړئ، جوابونه ورکړئ، نو کېدای شي انعامات پکې وګټئ، مالي انعامات دي. سبا به م انشاءالله بیاني هم د مکتب دعوت ارشاد د شروره چې کوم دی د هغوی په اشراف کې، سبا به زموږ دویم بیاني همدغه ټیم باندې کوم چې نن و،
او هم د مکتب د دې صفحې نه به نشر کیږي. الله سبحانه وتعالی دې مکتب له اجر عظیم ورکي او الله سبحانه وتعالی د هغوی له مزید توفیق ورکي د اسلام د خدمت کولو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.